یو مسله. دویمه مسله په جورابو باندې مسح کول. په موضوع باندې مسح دا خو د سنیانو په منځ کې اتفاقي مسله ده، صرف شیعګان یې نه مني، د شیعګانو اختلاف څه نقصاني نه دی. جورابو باندې مسله بعض حضرات وایي چې په جورابو باندې مسح نه کېږي. موږ وایو کېږي، یو څو دلیلونه په تادی کې واوره. ثوبان رضی الله عنه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان ولېږل، یو سریه ولېږل، څه کسان یې ولېږل، په هغو باندې یخ راغی، سم جمع پرې راغی. کله چې راغلو په رسول الله یا رسول الله وي دومره یخو، سم یخو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر یې ورته وکړو ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا داسې کار کوي چې په پټکو په دې جورابو مسح کوي. کنه تساخین هر هغه شي چې خپل ګرمي، نو په موضوع خپل ګرميږي او په جورابو باندې خو خپل ګرميږي. په جورابو باندې ګوره د موضوع نه ښه ګرميږي چې د وړۍ نه جوړې شوي جورابې قیمتي، هغې باندې ډېر ښه ګرمېږي. دا حدیث امام احمد امام ابو داود راوړی. مغیره بن شعبه حدیث ته امام ابو داود امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی. وایي توضأ النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم چاردام وکړو ومسح علی الجوربین، او مسح وکړه په څه باندې؟ په جورابو باندې. جوربین ټکی پکې دی. ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي امام ابن ماجه دا روایت راوړی توضأ النبي صلی الله علیه وسلم ومسح علی الجوربین، رسول الله صلی الله علیه وسلم چاردام وکړو په جورابو باندې مسح وکړه. ازرق ابن قیس وی انس بن مالک مورید او دسی مات شو بینر چاردانی وکړو، په اخره کې چې وکړو ومسح على جوربین من صوف، په جورابو باندې مسح وکړي چې هغه وړۍ نه جوړې شي. ما ورته چې تمسح علیهما، په دې باندې مسح کوي. وی انس بن مالک رضی الله عنه چې انهما خفان، دا هم موجود ولكنه من صوف، د وړۍ نه جوړې شي. امام دولابي دا روایت راوړی. يحيى البكاوي بما عبد الله بن عمر نه دا خبره ورېدلې ده المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. په جوراب باندې مسح کول دي چې روا دي لکه څنګه چې په موضوع باندې روا دي. امام عبدالرزاق امام ابن ابي شيبه دا روایت راوړی. د کوم صحابه کرامو نه چې دا مسح ثابت ده؟ علي رضی الله عنه، ابو مسعود، براء بن عازب، انس، ابو امامه، سهل بن سعد، عمرو بن حارث، عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، سعد بن ابي وقاص، بلال ابن ابي اوفى، مغيره، ابو موسى رضي الله عنهم اجمعين. ټول دا روایت شته چې په جوراب باندې مسح روایت د دې نه باندې څوک وایي چې په جوراب باندې مسح نشته. دا څوک وایي؟ څوک شته چې موږ مسله پوت په جوراب باندې مسح روایت، دا څه دلیل چې مذهب کې نه راغلی. بیا د هغې لپاره بعض حضراتو شرطونه یې ښودي چې دومره میله پکې تللی شي وایي، او چې اوبه ورته دننه نه ځي، او چې معمولی سورې پکې دننه نه وي، او خپه پکې بالکل نه ښکاري. دا ټول باطل شرطونه دي. په دې کې یو شرط هم د الله په کتاب کې او د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې نشته. کوم شرطونه چې قرآن او حدیث کې راغلي هغه د ځان یاد ساته. اولنې چې په هغه جورابو په مسح کې چې کوم دي د چاردام نه بعد اغوستي، لکه یو سړي چاردام وکړو په اوبو باندې اودس وکړو، تیمم نه، اوبو باندې چاردام وکړو، د هغې نه بعد به دې جورابې واچوي، نو په دې جورابو باندې مسح کولی شي. دا اولنی شرط دی. دویم شرط دی چې دا جورابې او دا موزې به پاکي، لکه پلیتې به نه وي. دریم شرط دا دی چې په هغه اودسماتې کې او په مسح کې به کوم کې چې په انسان باندې چاردام لازمیږي غسل نه، چې کوم اودسماتې کې غسل لازم شي په هغې کې مسح نه کېږي. لکه انسان د جنابت په حالت کې دی نو لازم به د خپې وینځي، په هغې کې مسح نه کېږي. څلورم شرط اخرنی شرط چې دا مسح به په دې مدت کې دننه کوم مدت چې ول شریعت ورکړی، د مقیم دپاره شپه ورځ، د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې. او د فایدې لپاره یې ساتئ دا وخت د کم د حساب د کم ځای نه شروع کېږي. یو انسان دی جورابې په خپو کړې سهار مانځه ته، او داسې مات شو 9 بجو ټایم کې، چاردام یې وکړو او داسې بیا تازه کړو په 10 بجې. نو د 10 بجې نه د مسح وکړه، د دې مسح نه ټایم شروع شو. د دې د کوم وخت پورې مسح کولی شي؟ سبا د 10 بجو پورې. د سهار د مانځه نه وخت نه شروع کېږي، خو د عشا اغوستې او د دې اودس ماتېدو سره وخت نه شروع کېږي. وخت شروع کېږي یا وخت به حسابېږي د دې اولنۍ مسح نه. چې اولنۍ مسح دې په جورابو باندې وکړه، د هغې نه به دا مسله د هغې نه به حساب شروع شي. او د دې باره کې که څوک تفصیل اورېده غواړي نو تفصیل موږ د بلوغ المرام کومه شرحه چې کړې ده هلته دا مسله ما تفصیلا ذکر کړې ده، هغه درسونه واورئ. جورابو باندې مسح په موضوع باندې مسح، او دا خلک چې کومې شبهې پیش کړي دا موږ د تفصیلا ذکر کړې ده. خو دا مې تاسو د فایدې لپاره دا خبره ذکر کړه. یو دا خبره مې ذهن ته راغله یاد ساتئ چې کله ویده کېږئ نو د هیټرې
او د اور دا بندوي خصوصا زموږ په خپل کور کې د اور کې چې کولاو مه پرېږدوي دا دشمن دی ډېر خلک دې د لاسه مړه شوي د اور کور کې چې کولاو پرېږدي کور اور والي یا د ګیټرې کولاو پرېښودی ډېر خطرناک نو دې کې احتیاط کوئ الله سبحانه وتعالی دا موسم زموږ دپاره برکتي موسم وګرځوي الله سبحانه وتعالی موږ له اوږد ژوند راکړي چې د الله سبحانه وتعالی بندګي پکې وکړو او کوم مسلمانان چې مړه دي الله سبحانه وتعالی دې وبخي الله دې پرې رحم وکړي خاص کر زموږ والدین دې الله سبحانه وتعالی وبخي کوم چې مړه دي الله دې له قبرونه د جنت باغچې جوړې کړي او کوم چې ژوندي دي الله سبحانه وتعالی دې له ژوند کې برکت واچوي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين